هلمند کې د پولیو د واکسین پیلیدل. مسوولین وايي چې دا ځل به په دې ولایت کې څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسیږي. د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست د واکسین عمومي مسؤل محمود الله زاید وايي دا کمپین به 3 ورځې او ځینو سیمو کې 4 ورځې دوام وکړي چې د دوشنبې په ورځ به پیل سي او دا به د 2015 کال لومړنی کمپین وي. زموږ کمپین د دوشنبې سبا دوشنبې ورځ چې د جنوري 8 تاریخ دی د 3 ورځې لپاره په ټول هلمند کې خو په بوست او نهر سراج ولسوالۍ کې 4 ورځې یعنې تر پنجشنبې به ادامه ولري په ټول ولسوالۍ تقریبا 1 میلیون لږ اضافه یعنې 10,50,000 په دې حدودو کې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلو کم دي دا موږ د خپل ځان لپاره ټارګټ یا هدف ټاکلی دی چې دا به واکسینوو. پر همدې مهال د پولیو د واکسین د کمپین د پیلیدو په مراسمو کې د ولایت مقام استازي کاری حبیب الرحمن ممتاز ویل دوی په تمام معنا د پولیو د واکسین د تطبیق په پروسه کې له هر اړخه همکارۍ ته چمتو دي ترڅو دغه کمپین په ښه ډول ترسره سي. دا چې د 2015 لومړنی کمپین دی نو په دې کمپین کې به ان شاء الله الرحمن لومړی غوښتنه خو د سکتوري ادارات څخه دا وله چې خپل په مربوطه برخه کې چې کوم ستاسو مسؤلیت دی باید هغه خپل مسؤلیت باید سرته ورسوي او دوهمه برخه د امنیت په برخه کې او د ولسوالانو سره د هماهنګۍ په برخه کې ترڅو په هر ولسوالۍ کې کوم رضاکاران چې هلته د واکسین توزیع کوي هغو ته کوم مشکل ونه رسیږي نو د هغو سره به هم انشاءالله الرحمن دغه موضوع. دیني عالم مولوي حنفي وایي والدینو ته پکار دي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي ترڅو له دغه ناروغۍ خلاص شي. د اولاد ساتنه د اولاد حفاظت د اولاد پاکوالی دا د ټولو والدینو دنده مسؤلیت او وظیفه ده. په دې برخه کې غفلت کول که چیرته موږ د خپلو ماشومانو نظافت پاک ونه ساتو د هغې صحت ته ډېر دقیق متوجه نسو نو بیل امراض به په دغې ماشومانو باندې بلا قید او شرطه حمله وکړي او د دوی ژوند به له ګواښ سره مخامخ کړي او حتی د فلج او یا به د مړینې لامل وګرځي. ویلی سو چې تیر 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره د پولیو په برخه کې خطرناک بلل شوی چې یوازې هلمند کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوي.